د کتاب نوم د زلزلې له خطرونو به څنګه ځان ساتو. لیکوال انجینر ستانمیر ظهیر. غږ اجمل پردیس. خپرندوی کتابتون ویب سایټ. لومړی فصل. د زلزلې په اړه عمومي معلومات. زلزله څه شی ده؟ د ځمکې لړزېدو او ریږدېدو ته زلزله وایي. که چا په ژوند کې یو ځل زلزله لیدلی وي نو هغه شیبه به یې هیڅکله له یاده ونه وځي چې ځمکه یې څنګه د یو توپاني سمندر غوندې تر پښو لاندې لړزېده او دی د یوې سختې ویرې او ډار سره لاس او ګریوان و. خو که دغسې یوه زلزله چا نه وي لیدلې نو هغوی د ویرې او ډار احساس نشي کولی. د زلزلې د پیدا کېدو لاملونه. په ټولیزه توګه د زلزلې د راتګ لاملونه ډیر دي، ځکه هر هغه څه چې د ځمکې د لړزېدو سبب شي د زلزلې لامل ګڼل کیږي. دا که په سړک د یو بار لرونکي موټر د تیرېدو له امله وي او که د انسان په وسیله د اتومي بم چاودنه وي. خو موږ دلته په هغو مصنوعي زلزلو نه غږیږو چې د انساني فعالیتونو په نتیجه کې منځته راځي، بلکې غواړو یوازې د زلزلې په طبیعي لاملونو لنډه رڼا واچوو. د زلزلې طبیعي لاملونه هم زیات دي، خو موږ په ټولیزه توګه دلته په 3 لاملونو غږیږو. لومړی، د ځمکې د پوړونو سملاسي لویدنه. د ځمکې د پوټکي یا قشر په هغو سیمو کې چې لاندیني پوړونه یا طبقې د ګچو، احکو او مالګو څخه جوړ وي، د وخت په تیریدو هغه ورو ورو تر ځمکې لاندې اوبو کې حل کیږي. دا چې تر ځمکې لاندې اوبه تل متحرکې وي، له یوه ځایه بل ځای ته ځي او یا هم د ځمکې پر مخ د چینو له لارې راځي. په پایله کې په نوموړې سیمه کې لومړی یوه تشه یا خالیګاه رامنځته کیږي چې وروسته بیا ورو ورو پراخیږي. هر څومره چې دا تشه پراخوالی مومي، د پورتنیو پرتو پوړونو د وزن او فشار پر وړاندې وړتیا کمیږي چې بالاخره په هغې تشه کې د سملاسي سقوط او لویدنې عمل رامنځته کیږي. همدا سملاسي لویدنه د زلزلې ټکانونه منځته راوړي. عموما دا ډول زلزلې سیمهیزې، سپکې او کمې وي او د ځمکې د کرې د ټولو زلزلو په 100 کې 3 جوړوي. دویم، اورشنونکي یا آتشفشان لامل. د ځمکې په تل کې ټول شته مواد د یوې غلیظې او ټینګې سوځونکې مایع په بڼه شتون لري. د ځمکې له مخ نه د 100 کیلومترو په ژوروالي د دې اوبلنو موادو د تودوخې درجه د سانتیګراد د 1200 یا 1400 درجو پورې رسیږي. خو د ځمکې په تل کې همدا تودوخه بیا د ساتنې ګراد 6900 درجو څخه هم زیاتوي. د ځمکې پیژندنې په علم کې همدې اوبلنو سوځونکو موادو ته مګما وایي. که همدا مګما د ځمکې سر ته ورسیږي نو بیا د لاوا په نوم یادیږي. د ځمکې په هغو برخو کې چې پورتنی فشار پکې کم شي، دغه سوځونکي اوبلن مواد د درزونو او چاودنو له لارې د تل څخه د ځمکې د مخ په لور حرکت کوي او کله چې د ځمکې پر مخ د لومړي ځل لپاره لاوا پوران یا دارې وهي او کله چې د ځمکې پر مخ د لومړي ځل لپاره لاوا پوران یا دارې وهي نو د یوې سختې چاودنې یا انفجار په بڼه وي چې په پایله کې د هغې ټولې سیمې د لړزېدو سبب ګرځي. د ځمکې د کرې په هغو سیمو کې چې اور شننې زیاتې وي، دغه ډول زلزلې هم تل ورسره ملګري وي. په ټولیزه توګه دا ډول زلزلې د شمیر له پلوه کمې وي او د ځمکې د کرې د ټولو زلزلو په 100 کې 7 جوړوي. دریم، تکتونیکي لامل. د ځمکې په کره کې په 100 کې 90 زلزلې تکتونیکي لامل لري چې د ځمکې د داخلي یا دننیو قواو په پایله کې منځته راځي. د تکتونیکي زلزلو مهم لامل هغه سخت بدلونونه یا تغییرات دي چې د ځمکې په پوټکي یا قشر کې منځته راځي. د بیلګې په توګه کله چې د ځمکې لاندې د نوو غرونو د لړۍ د جوړښت پړاو پیل کیږي نو د ځمکې داخلي یا دننۍ قواوې د ځمکې په پورتنۍ برخې زور راوړي او په نتیجه کې د ځمکې په قشر کې کوږوالی یا انحنا رامنځته کیږي او د ډبرو بیلابیلې کتلې یو د بل پر وړاندې په حرکت راولي. د ځمکې پورتنی قشر د دغه ډول فشارونو په وړاندې الاستیکي خاصیت لري، یعنی تر یوې اندازې دغه فشارونه زغملی شي او تولید شوې انرژي په خپل ځان کې زیرمه کولی شي.
خو بالاخره داسې وخت هم را رسیږي چې د ډبرو پورتنۍ کتلې نشي کولی نور د داخلي قواو د فشار پر وړاندې مقاومت وکړي. په پایله کې د ځمکې لویې کتلې چې په میلیاردونو ټنه وزن لري ماتې او یو له بل نه لرې کیږي. په دې پړاو کې زیرمه شوې انرژي ازادیږي او د ځمکې په کره کې د سختو ټکانونو یعنې د زلزلو یا د ځمکې د ریږدېدو سبب ګرځي. نن ورځ یو شمیر پوهان په دې نظر دي چې د ځمکې د کرې پاسنۍ برخه په څو پلیټونو یا پاڼو صفحو ویشله شوې ده چې د یخ د ټوټو په څیر تل د لامبو په حال کې وي. کله چې دغه پلیټونه یو د بل سره ټکر کوي نو په نتیجه کې زلزله ورنه منځته راځي. د ځمکې پر مخ د دغسې پلیټونو شمیر 7 ته رسیږي. د زلزلې مرکز په کوم ځای کې چې د زلزلې لومړی حرکت منځته راځي هماغه ځای د زلزلې منځی یا مرکز نومیږي او د ځمکې په سر د هایپوسنټر په نومونو یادیږي. هر څومره چې د زلزلې څپې د مرکز نه لرې کیږي هماغومره یې سختوالی یا شدت کمیږي. د زلزلې مرکز د ځمکې له مخ نه تر 800 کیلومترو ژوروالي پورې موقعیت لري. زلزلې د مرکز د موقعیت له مخې په لاندې ډولونو ویشل کیږي. برسیرنې یا سطحي زلزلې هغه زلزلې دي چې مرکز یې د ځمکې له مخ نه تر 10 کیلومترو ژوروالي پورې وي. د دې زلزلو احساس یوازې په هماغې سیمه کې محسوسیږي. د 1944 میلادي کال کې د ازبکستان د پلازمینې تاشکند مشهوره زلزله د همدې ډول زلزلو څخه وه چې په پایله کې د تاشکند ټول ښار د خاورو په ډیرۍ بدل شو خو د دې ښار نه بهر هیچ چا احساس نه کړه. عادي زلزلې د دې زلزلو مرکز د 10 نه تر 80 کیلومترو ژوروالي پورې رسیږي. منځنۍ زلزلې مرکز یې د 80 څخه 300 کیلومترو پورې ژوروالي کې پروت وي. دا ډول زلزلې تقریبا په ټوله قاره کې احساسیږي. ژورې زلزلې هغه زلزلې دي چې مرکز یې د 300 څخه تر 800 کیلومترو په ژوروالي کې پروت وي. دا ډول زلزلې ډېرې کمې وي. د زلزلو شمیر د ځمکې په خاورینې کره کې په منځنۍ توګه په هرو 10 ثانیو کې یوه زلزله پیښیږي خو ځینې دومره سپکې وي چې انسان یې نشي حس کولی او یوازې د زلزله سنج په وسیله ثبت کیږي. په ټولیزه توګه د ځمکې په کره کې هر کال د 1 میلیون په شاوخوا کې زلزلې راځي. یوه یا دوه یې دومره سختې وي چې د زرګونو انسانانو د مړینې او ژوبلې سبب ګرځي. زلزله لرونکي سیمې زلزلې نه یوازې په وچه بلکې په سمندرونو کې هم پیښیږي. د اوبو هغه سختې څپې چې په سمندرونو کې د زلزلو له امله پیدا کیږي او د سمندرونو په غاړو کې د سختې تباهۍ سبب ګرځي د تسونامي یا تسونامي په نامه یادیږي. د ځمکې په کره کې ټولې سیمې یو شان زلزلې نه لري. په ځینو کې ډېرې زیاتې، په ځینو کې کمې او په ځینو کې بیا ډېرې کمې وي. خو دا خبره نشو کولی چې په یوه سیمه کې به هیڅ وخت زلزله نه راځي. په ټولیزه توګه ویلی شو چې د ځمکې بېلابېلې برخې هم د تولد، ځوانۍ او زړښت مرحلې لري. هغه سیمې چې د زیږون او ځوانۍ په مرحله کې وي یعنې د غرونو نوې لړۍ د تولد او جوړښت په حالت کې وي هلته زلزلې هم ډېرې زیاتې او هغه سیمې چې د زړښت په مرحله کې وي عموماً هموارې دښتې وي هلته زلزلې هم کمې وي. د زلزلې وړاندوینه یا پیشګویي د زلزلې د وړاندوینې ځینې ښې نښانې په لنډه توګه داسې څرګندولی شو. بېلابېلو څېړنو ښوولي چې د زلزلې د راتلو د مخه د چینو، کویانو او کاریزونو د اوبو سطحه او مقدار سمدلاسه یا کمیږي یا ډیریږي. د خوند او مزې له پلوه هم پکې بدلون راځي. تجربو ښودلې چې د زلزلې د راتلو د مخه د ځمکې پر مخ ځینې واړه درزونه او چاودونه پیدا کیږي چې ټول یې یو جهت یا لوری لري. که د زلزلې نه وروسته په دقیقه توګه وکتل شي نو زلزله هم له همدې درزونو څخه تیره شوې وي. د غیر طبیعي نښو پرته داسې ګزارشات هم ورکړل شوي چې د زلزلې د راتلو نه څو شپې د مخه په فضا کې ځینې نوراني وړانګې لیدل کیږي چې د شمال په لور حرکت کوي او وروسته سمدلاسه ختیځ لوري ته خپل تګلوری بدلوي. تجربو ښودلې چې څاروي، خزندګان او مرغان د زلزلې د راتلو د مخه خپل ځانګړي غبرګونونه ښایي. خره، سوې له ښکته نه پورته یعنې د ژورې نه د لوړو سیمو په لور ځغلي. غوایي، میښې، وزې
پسونه رمباړې وهي او هڅه کوي چې له مګوي نه ځان خلاص او په کوم لوري وتښتي. سپي سخت غاپي او له ځانه ویره څرګندوي. کورنۍ پیشوګانې ځان غونجوي او هڅه کوي په سطل، کاسه، دیګ او یا کوم بل ژور ځای کې ځان پټ کړي. په ماهیانو کې ډله ییز مرګ رامنځته کیږي او کوم چې ژوندي پاتې وي له ځانه ډېره نارامي ښایي او کوم چې ژوندي پاتې وي ځانونه ډېر نارامه ښایي. جاپانیان چې زیات وخت د سختو زلزلو سره مخامخ وي د خپلو کورونو په ښیښه‌یي بکسونو کې یو ډول کبان ساتي چې د ګربه ماهي په نامه یادیږي. دا کبان د زلزلې د راتګ له مخه زیات نارامه ښکاري. جاپانیانو په خپلو لرغونو افسانو کې دا کبان د زلزلو خبر راوړونکي یا قاصدین بللی دي. مرغان له ځمکې نه هوا ته الوزي او نارامه چغې وهي. موږکان او مږې له سوړو راوځي او هرې خواته منډې وهي. په دقیقه توګه د زلزلې وړاندوینه ناشونې ده، نو ځکه ډیر احتیاط پکار دی چې ځینې وخت د اوازو او افواګانو ښکار نشو. د 2004 میلادي کال د ژمي په موسم کې د شپې لخوا د پاکستان او افغانستان په ځینو ښارونو کې سم د لاسه اوازه خوره شوه چې د شپې په 2 بجو یوه سخته زلزله راتلونکې ده. دا اوازه په بیړه د ګرځنده ټلیفونونو له لارې له یوه ښار نه بل ښار او له یوه هیواده بل هیواد ته ورسېده. د همدې اوازې له مخې په میلیونونو کسان واړه، زاړه، سپینګیري او ناروغان له خپلو کورونو څخه په داسې وخت کې ووتل چې د ژمي ډیره سړه شپه وه او په ځینو ځایونو کې واورې او په ځینو ځایونو کې سخت باران ورېده. خو نه خبره ولس په ساعتونو له کوره بهر پاتې شو او چې سهاره بیرته راګرځېدل په ځینو ځایونو کې غلو او ډاکوانو په بېرحمۍ سره د دوی کورونه لوټ کړي وو. یو ځل بیا هم یادونه کوو چې په اوسني وخت کې بشر د خپلې ټولې عصري ټکنالوژۍ په مرسته په دې نه دی توانېدلی چې په دقیقه توګه د زلزلې د راتلو نیټه او وخت وټاکي. امید ده چې په راتلونکي وخت کې به زموږ ولس د دې ډول اوازو او افواګانو ښکار نشي. زلزله کېدای شي په همدې شیبه کې چې همدا اوس تاسو دا لیکنه لولئ راشي او کېدای شي په خپل ټول عمر کې هم د زلزلې سره مخامخ نشئ. د زلزلې دوام. د یوې زلزلې دوام حد اقل 2 ثانیې او حد اکثر تر 15 دقیقو پورې وي. د لومړنۍ لوی او سختې زلزلې څخه وروسته سپکې زلزلې کېدای شي د 2 ورځو نه تر 2 میاشتو پورې دوام وکړي. د زلزلې کچه یا اندازه. د لومړي ځل لپاره په 1902 میلادي کال کې ایټالوي زلزله پوه مرکالي د زلزلو د ورانیو کچه په یو جدول کې ترتیب کړه چې د مرکالي جدول په نامه یادیږي. د دې جدول له مخې د زلزلې شدت د 1 نه تر 12 بالونو یا درجو پورې ښودل شوی و. خو په وروستیو وختونو کې زلزله د ریختر په مقیاس اندازه کیږي. ریختر چې ځینې ریشتر هم بولي یو امریکایي زلزله پوه و چې د لومړي ځل لپاره په 1915 میلادي کال کې دا کچه رامنځته کړه او اوس د هغه په نامه یادیږي. د ریختر په مقیاس زلزله د 1 نه تر 9 درجو پورې پیښیدای شي. په دې مقیاس کې د زلزلې د لویوالي او کوچنیوالي اندازه د زلزله سنج له مخې ترلاسه کیږي. د ریختر مقیاس لوګاریتمي دی، یعنی د ریختر په مقیاس کې د یو واحد زیاتوالی د څپې یا موج په لمنه کې د 10 واحدو زیاتوالی را په ګوته کوي. یا په بل عبارت د څپې لمنه د ریختر په مقیاس 6 زلزله کې د څپې لمنه د ریختر په مقیاس 6 زلزله کې 10 برابره ده. د 15 ریختري زلزلې د څپې د لمنې سره ده او د 9 ریختري زلزلې د څپې لمنه د 15 ریختري زلزلې د 100 واحده سره برابره ده او د آزاد شوې انرژۍ مقدار په 6 ریختري زلزله کې 2.1 ځلې د 15 ریختري زلزلې څخه زیات دی. تر اوسه پورې د ځمکې په کوره کې د ریختر په مقیاس 9 درجې زلزله نه ده راغلې. د ځینو احصایو له مخې په هر کال کې د ریختر په مقیاس د 3 نه تر 4 درجو زلزلو شمیر 50,000 ته رسیږي چې له نیکه مرغه دا زلزلې د ځان سره زیاتې ورانۍ نه لري. په هر کال کې په زرګونو زلزلې راځي چې له هغې جملې نه په تقریبي توګه ویلی شو د 4 څخه تر 15 په مقیاس د زلزلو شمیر 6,000، د 15 څخه 6 زلزلو شمیر 800 او د 9 څخه تر 8 درجو زلزلو شمیر 20 ته رسیږي چې له بده مرغه دا زلزلې ډېرې ویجاړونکې وي او د زرګونو انسانانو د مړینې او ژوبلې سبب ګرځي.
هغه زلزله چې د 2005 میلادي کال د اکتوبر په 8 نیټه د پاکستان د کشمیر په مظفرآباد کې وشوه او څه ناڅه پکې 80,000 کسان ووژل شول. د ریختر په مقیاس 7.6 درجې وه. همدارنګه ویلی شو چې په کال کې تقریبا یوازې یوه زلزله د 8 تر 9 درجو پورې منځته راځي چې له نیکه مرغه تر اوسه د ځمکې په کره کې د ریختر په مقیاس د 9 درجې زلزله نه ده راغلې. په افغانستان کې زلزلې تر هغه ځایه چې جیولوجیکي څېړنو ښولې زموږ هیواد د ځمکې د کرې په یو فعاله زلزله لرونکي کمربند کې پروت دی چې دا کمربند د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي. د پرتګال نه شروع کیږي، د مدیترانې له حوزې تورې بحیرې ترکیې، ایران، افغانستان او همالیا څخه تیریږي او بالاخره تر اندونیزیا پورې رسیږي. په دې سیمو کې د تاریخ په اوږدو کې ډېرې زیاتې زلزلې راغلي چې د زرګونو انسانانو د مرګ او ژوبلې سبب شوي دي. افغانستان چې په همدې کمربند کې پروت دی د زلزلو ډېر خونړی تاریخ لري چې د بیلګې په توګه یې د یو څو زلزلو یادونه ضرور بولم. په 1842 کال کې د فبرورۍ په 18 نیټه د کابل په ښار کې یوه زلزله راغلې وه چې 3 دقیقې دوام کړی و او د شپې لخوا هم څو ځلې په بیا احساس شوې وه. که څه هم د دې زلزلې مرکز په کابل کې و خو د جلال آباد په ښار کې هم دومره شدت درلود چې د هغه ښار 1/3 برخه یې په کنډواله بدله کړه. دې زلزلې په کابل کې هم ډېرې ولاړې ودانۍ د خاورو په ډېرۍ بدلې کړې وي. 1844 کال د اګست میاشت وه او دا هغه وخت چې په افغانستان کې د امیر شیر علي خان واکمني وه. د هندوکش په جنوبي برخه کې یوې زورورې زلزلې د جبل سراج او ګلبهار د سیمو زیاتې برخې له خاورو سره برابرې کړې. د هغه وخت د خرابیو او ویجاړیو ځینې نښې نښانې اوس هم هلته تر سترګو کیږي. د 1940 کال د مارچ د میاشتې زلزلې د میمونې زیاتې برخې خرابې او د زیاتو انسانانو د مړینې سبب شوه. د دې زلزلې مرکز د میمونې د ښار په 18 کیلومترۍ کې پروت و. هغه زلزله چې په 1915 کال د مۍ د میاشتې په 13 نیټه د بلوچستان د کوټې په ښار کې راغلې وه د 50,000 انسانانو د مړینې په څنګ کې د زرګونو ودانیو د ړنګېدو سبب شوه. دې زلزلې په کندهار کې هم ځینې برخې زیانمنې کړې وي. په 1955 کال د جون د میاشتې په 10 نیټه یوې تباه کوونکې زلزلې د لغمان، کهمرد او بامیانو په سیمو کې د زرګونو انسانانو د مړینې او د زرګونو ودانیو د ړنګېدو ترڅنګ ډېر غرونه هم راونړېدل او زیاتې درې ویجاړې کړې. په 1998 کال کې د فبرورۍ په 18 نیټه د تخار ولایت د رستاق په سیمه کې یوې سختې زلزلې چې مرکز یې د رباط حامدین په کلي کې و د 4500 کسانو ژوند واخیست. د رستاق د ولسوالۍ د 6 کلو نه 9 کلي په بشپړه توګه د خاورو په ډیرۍ بدل کړل. په دې خونړۍ زلزله کې د 10,000 نه زیات څاروي هم له منځه لاړل. په 1998 کال د مۍ د میاشتې په 13 نیټه د ورځې په 11 بجو یو ځل بیا یوې سختې زلزلې د تخار او بدخشان سیمې ولړزولې. د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د شار بزرګ په بوستان دره کې و او د 15,000 انسانانو مړینه د ځان سره لرله. په 1999 کال د فبرورۍ په 11 نیټه د کابل ښار په جنوب لویدیځ کې د میدان، وردګ او لوګر په سیمه کې یوې سختې زلزلې چې د ریختر په مقیاس 15.9 درجې وه 5,800 کورونه وران کړل. د انسانانو د مړینې شمیر 70 او د ژوبلو سلګونو ته رسېده. دې زلزلې د 1000 څخه زیات څاروي هم له منځه یوړل. په دې زلزله کې انساني تلفات ځکه کم وو چې د ماښام په 6 بجو لومړی سپک ټکانونه راغلل او خلک په بیړه له کورونو څخه ووتل. که دا زلزله د شپې لخوا راغلی وای نو کیدای شوه چې ډیره مرګ ژوبله یې د ځان سره لرلی وای. لنډه دا چې په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې زیاتې زلزلې راغلي او بیا به هم راځي. نو پوښتنه دا ده چې د دې خونړۍ طبیعي بلا څخه به څنګه ځان ساتو؟ د دې پوښتنې ځواب تاسو په راتلونکو څو فصلونو کې په ښه توګه موندلی شئ. هیله ده چې په پوره غور یې ولولئ او فکر ورباندې وکړئ. دویم فصل: د زلزلې په وړاندې د کورنیو مسؤلیتونه. موږ وویل ځینې زلزلې ډېرې سختې او ویجاړونکې وي
چې په پایله کې د زرګونو انسانانو د مړینې سره سره بېشمېره کورونه نړیږي. د اوبو د نلونو، برېښنا، ګاز، د اورګاډي د پټلیو شبکې ویجاړیږي، سړکونه بندیږي او ترانسپورت په ټپه ودرېږي. د دغسې اضطراري او زړه بوږنونکو حالاتو په مقابل کې هره کورنۍ باید مخکې له مخکې ځینې تیاری او آمادګي ولري. هغه که د زده کړې په منظور ځینې فزیکي او عملي تمرینونه وي او که د خوراکي موادو او اوبو د زیرمه کولو له پلوه وي. د زلزلو د خطرونو د راکمولو لپاره په نړیواله سطحه زلزله پوهانو یو لړ سپارښتنې کړي چې د هغو یادونه دلته ضرور ګڼم. ذهني آمادګي او چټک غبرګون. ویجاړونکې زلزله سخته غمیزه وي. زلزله ځپلی شخص ګوري چې تر مخ یې خپل خپلوان او دوستان مړه کیږي او هغه کور نړیږي چې کلونه پکې اوسېدلی وي. نو طبیعي خبره ده چې په دغسې حالاتو کې به د یو سخت رواني او ذهني کشمکش سره مخامخ کیږي چې د دغه رواني او ذهني کشمکش ځینې نښې نښانې داسې دي: بېحالي. په دې حالت کې زلزله ځپلو کسانو ته زړهبدي، کانګې، نسناستې، سردرد، بیهوشي او داسې نورې ستونزې پیدا کیږي. فکري ګډوډي. دا حالت اندېښنې، خپګان او د حافظې ګډوډي او اختلال د ځان سره لري. احساساتي کېدل. په دې حالت کې زلزله ځپلي شخص ته غمجني، بېحوصلګي، د زلزلې پر وړاندې د حد نه زیات حساسیت او ویره او په وړه خبره زیاته غوسه ورځي. په اجتماعي سلوک کې ګډوډي، د نورو سره د مرستې او همکارۍ روحیه له منځه ځي. د پورتنیو نښو نښانو او رواني غبرګونونو یادونه موږ سره دا مرسته کوي څو پوه شو چې د سختې زلزلې نه وروسته هم له ځانه او هم له نورو نه دا ډول انتظار کیدای شي. که ستاسو د کورنۍ په کوم غړي کې دا ډول نښې نښانې ولیدل شي، خپل خپلوان، دوستان او ګاونډیان یې باید په بیړه مرستې ته ور ودانګي. د لومړنیو مرستو ترڅنګ هغوی ته ډاډ ګیرنه ورکړي. صبر او زغم ته یې راوبولئ. یوازیتوب ته یې مه پرېږدئ او تر یو حده هڅه وکړئ چې هغه مصروف وساتئ. دې ډول ناروغانو ته زموږ لارښوونه دا ده چې عادي حالت ته د راګرځېدو لپاره به ښه وي چې هره ورځ فزیکي تمرینونه یعنې ورزش، ښه خواړه او پوره خوب وکړي. د سختې زلزلې نه وروسته بله غټه ستونزه دا ده چې ځینې واړه ماشومان هم د سخت ناوړه رواني حالت سره مخامخ کیږي. په دغسې حالاتو کې کیدای شي هغوی له تاسو نه ډول ډول پوښتنې وکړي چې زلزله څه شی ده او یا ولې منځته راځي. ښه به وي چې د هغوی هرې پوښتنې ته په ساده او مهربانه ژبه ځواب ووایي او بې ارزښته یې ونه ګڼئ. که هغوی پوه شي چې زلزله څه شی ده او څنګه منځته راځي، کیدای شي ډېر هغه پټ او مرموز خیالونه چې تر اوسه یې د هغوی ذهن نارامه کړی له منځه لاړ شي. هغوی خپلې خوښې ته پرېږدئ چې هرې خوا ته ازادانه وګرځي او لوبې وکړي. هغوی وهڅوئ چې د زلزلې په وخت کې خپلې تجربې او احساسات تاسو ته په خپله ژبه ووایي. کیدای شي د ځینو وړو ماشومانو سره ویره او ډار له حد نه زیات وي. هغوی یوازې مه پرېږدئ. ښه به وي د علاج لپاره یې کوم رواني ډاکټر ته بوځئ. کورنۍ جلسه. د زلزلې په مقابل کې د مبارزې او د خطرونو د کچې راټیټولو لپاره یو ښه او بریالی لاره د کورنۍ د غړو ترمنځ پوهاوی او د راتلونکو زلزلو لپاره د یوې ګډې کړنلارې جوړول دي. او دا کړنلاره باید د کورنۍ د ټولو غړو په ګډه ناسته او جلسه کې ترسره شي. کله چې تاسو په کورنۍ جلسه کې کینئ او په اضطراري پیښو کې د خپلې کورنۍ لپاره د خوندیتوب کړنلاره جوړوئ، نو دا هم پام کې ونیسئ چې د زلزلې څخه وروسته کیدای شي تاسو د دریو حالتونو سره مخامخ شئ. اول، کیدای شي ستاسو د استوګنې ودانۍ لږه خرابه شوې وي، یوازې ځینې ښیښې ماتې وي او یا هم د دیوالونو ځینې پلسترونه یې رالوېدلي وي خو نوره د اوسېدنې وړ ده. په دې حالت کې به څه کوئ؟ ب، ستاسو د استوګنې ودانۍ کیدای شي لږ څه ړنګه شوې وي خو په اوسني وخت کې د اوسېدو لپاره مناسبه نه وي. نو څه باید وشي؟ آیا په خپله باغچه یا د کور د څنګ میداني کې خیمه ودرول شي او که د کوم خپلوان کره لاړ شئ؟ دریم، ستاسو کور په بشپړه توګه ړنګ شوی، بل ځای ته باید کډه وکړئ، نو چیرته باید لاړ شئ؟ د کورنۍ د ټولو غړو په ګډه ناسته او جلسه کې پورتنیو درې واړو حالتونو لپاره باید مناسب ځوابونه وموندل شي. د کورنۍ هر غړی باید ډاډه کړی شي چې د زلزلې په وخت کې وارخطا نشي
او د خپلې ورسپارل شوې دندې له مخې غبرګون وښایي. په کار ده چې خپلو هغو اولادونو ته هم چې نوې ځوانۍ ته رسېدلي وي د پیښو پر وړاندې د مبارزې لارې چارې او مسؤلیتونه ورپه ګوته کړئ. په زلزله کې د کورنۍ هر غړی باید خپله دنده وپیژني او په ټولیزه توګه د کورنۍ ټول غړي د یو ټیم یا ګروپ په څیر عمل وکړي. د کورنۍ د خوندیتوب د نقشې په جوړولو کې باید د کورنۍ ټول غړي خپل نظر ورکړي او د هر اړخیزه بحث او مشورې وروسته تصویب شي. د کورنۍ د خوندیتوب د نقشې له مخې باید وخت په وخت نظري او عملی تمرینونه هم اجرا شي څو ټاکلي اهداف په بشپړه توګه روښانه او په اضطراري حالتونو کې هر څوک خپله دنده او وظیفه په عملی توګه وپیژني. د کورنۍ جلسې موضوعات. موږ وویل چې د زلزلې وړاندوینه شونې ده، نو څه باید وشي چې حد اقل وکولی شو د زلزلې له خطرونو څخه ځان وژغورو. په کورنۍ کې د زلزلې په مقابل کې د یوې ډاډمنې کړنلارې د جوړولو لپاره ښه به وي لاندې پوښتنو ته مناسب ځواب ومومو. اول، د یوې سختې زلزلې په شیبه کې او یا د هغې نه وروسته څه کولی شو؟ څوک باید د زلزلې نه وروسته د ټولې کورنۍ سرپرستي او د کورنۍ غړو ته د دندو ویش په غاړه ولري؟ د اړتیا په وخت کې به د هغه ځای ناستی څوک وي؟ دریم، د زلزلې په وخت کې ستاسو د کور کوم ځایونه ډیر خطرناک او کوم ځایونه تر نورو مطمئن او ډاډمن دي؟ څلورم، د زلزلې په شیبه کې له کوره د وتلو څه ډول تمرین او مشق ترسره شي؟ پنځم، کیدای شي د زلزلې نه وروسته په کور کې دننه حالات خراب وي، نو د کور نه بهر به په کوم ځای کې راټولیږو؟ شپږم، که د کور یا کوټې د لوی دروازې له لارې وتل ناشوني شي نو د تیښتې دوهمه او دریمه لار به کومه یوه وي؟ اووم، د زلزلې سره په کور کې د اور لګېدنې پیښې هم مل وي، څه باید وشي چې په هغه شیبه کې اور ژر مړ شي؟ اتم، که د زلزلې په وخت کې څوک د کار په ځای، ښوونځي، لوړپوړیزه ودانۍ، بازار، موټر او یا هم په سپورتي لوبغالي کې وي څه به کوي؟ نهم، ستاسو کور د کار ځای یا ښوونځي ته نږدې د زلزلې په وړاندې تر ټولو ډاډمن ځای کوم یو دی؟ لسم، که چیرې د زلزلې په وخت کې ستاسو د کورنۍ غړي د ښار په بېلابېلو ځایونو کې وي څه به کوي؟ یولسم، هغه خپل خپلوان، دوست یا آشنا به څوک وي چې په بل ښار کې اوسیږي او د زلزلې نه وروسته ستاسو د کورنۍ د غړو د اړیکو په ټینګښت کې مرسته کولی شي؟ دولسم، آیا ستاسو کور ته نږدې کوم خطرناک ځای لکه د اوبو د زیرمې بند هم شته چې د زلزلې په وخت کې د خرابېدو امکان وي او ستاسو کور د اوبو د ډوبېدو له خطر سره مخامخ کړي؟ دیارلسم، د خپلو ګاونډیانو سره مو اړیکې څنګه دي؟ آیا د اړتیا په وخت کې به څوک ستاسو مرستې ته راشي؟ که راځي هغه به څوک وي؟ څوارلسم، که ستاسو د کورنۍ کوم غړی له زلزلې نه وروسته یوازې پاتې کیږي آیا هغه به د خپل ځان ساتنې توان ولري؟ که نه یې لري نو څه به کوي؟ پنځلسم، څومره نغدې پیسې باید تل په کور کې ولرئ؟ ځکه که په ښار کې اوسیږئ کیدای شي د زلزلې نه وروسته بانکونه بند وي او تاسو ونشئ کولی خپلې پیسې له بانک څخه راوباسئ. شپاړسم، څومره خواړه او اوبه باید په کور کې د اضطراري حالاتو لپاره زیرمه شي؟ څوک باید مسؤلیت ولري؟ د کورنۍ د خوندیتوب نقشه. د کورنۍ جلسې په لومړۍ ناسته کې که تاسو پورتنیو پوښتنو ته مناسب ځوابونه موندلي وي نو بیا مو تصویب شوې کړنلاره ډاډمنه ده. اوس کولی شئ د همدې کړنلارې له مخې د کورنۍ د خوندیتوب نقشه هم جوړه کړئ او هغه بیا د کاغذ پر مخ رسم او په داسې ځای کې سریح کړئ چې په اضطراري حالتونو کې د کورنۍ ټول غړي، ګاونډیان او یا هغه خپل خپلوان چې ستاسو کور ته تګ راتګ لري په اسانۍ ورنه ګټه واخیستلی شي. د کورنۍ د خوندیتوب په نقشه کې لاندې ټکو ته پاملرنه وکړئ. په نقشه کې باید د کور څخه د تیښتې او وتلو لارې په غټو او روښانه کرښو یا غشو ښودل شوي وي. د برېښنا، ګاز او د اوبو د نلونو د بندولو ځایونه باید په روښانه رنګ په نښه شوي وي څو د اړتیا په وخت کې په اسانۍ پیدا کړی شئ. په اضطراري حالتونو کې د کور او کوټې څخه د وتلو له اصلي دروازې څخه پرته دویمه او دریمه لاره هم باید په نښه شوي وي. په نقشه کې هم د خوراکي موادو، د اوبو د زیرمو، د اور وژنې د بالون، د لومړنیو مرستو ځای او موقعیت هم باید ښودل شوی وي.
د زلزلې په وخت کې د کور تر ټولو خوندي موقعیت یا ځای په نقشه کې هم په ګوته کړئ. په خپل کور کې خطر لرونکی ځای هم په نقشه کې وښیئ. د خپل کورنۍ د غړو د کار او وظیفې د ټلیفونونو نمرې هم د نقشې په خوا کې ولیکئ. د هغه خپل خپلوان یا دوست د ټلیفون نمره هم د نقشې په خوا کې ولیکئ چې په بل ښار کې اوسیږي او ستاسو د کورنۍ د غړو د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه وسیله کیدای شي. ښه به وي د کورنۍ ټول غړي د هغه شخص د ټلیفون نمره په یادو هم زده کړي. د اړتیا وړ توکو زیرمه کول. د سختې او ویجاړونکې زلزلې نه وروسته د ژوندیو کسانو د ژوند د دوام لپاره په لومړي پړاو کې خوراکي موادو او اوبو ته تر هر څه زیاته اړتیا لیدلی کیږي. نو ښه به وي چې دا شیان مخکې له مخکې په کور کې زیرمه شي. خو د دې شیانو ترڅنګ یو څه نور شیان هم شته چې زیرمه کول یې اړین دي. یوم، کلنګ، اورلګیت، قلم، کاغذ، خیمه، حد اقل 6 ګزه پلاستیک، د خپلو ماشومانو لپاره څو جوړې جامې، وړه لاسي راډیو د بیټریو سره، ضروري اسناد او د خپلوانو د ټلیفونونو نمرې، د خوړو لپاره 2-3 کاسې او کاشوغې، چاړه، لاسي څراغ، شمع، د اړتیا وړ داروګان لکه ټینچر، الکول، سپین مالوچ، د بنداج ټوټه. که په کور کې د زړه او شکرې ناروغان وي د هغو لپاره د زړه او شکرې ټابلیټونه او نور. زیرمه شوي شیان که په فلزي بکسونو کې کیښودلی شي ښه به وي. بکسونه باید د کور په داسې برخه کې ایښودل شوي وي که خدای مکړه کور مو نړیږي نو هغه یو څه خوندي وي او تاسو ورنه په اسانۍ ګټه اخیستلی شئ. د دې شیانو د ځای په ځای کولو لپاره د خپل کور د شرایطو سره سم ګام پورته کړئ. د خوراکي موادو زیرمه کول. په یاد ولرئ چې د خوراکي موادو د زیرمه کولو لپاره په کور کې تر ټولو ښه ځای هغه دی چې وچ، یخ او تیاره وي. په اپارتماني کورونو کې د دغسې یو ځای پیدا کول یو څه ناشوني وي. نو په کار دی له خپل نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ. ټول زیرمه شوي مواد په یو ځای کې مه ایږدئ ځکه کیدای شي د زلزلې نه د راپیدا شوو ویجاړیو وروسته یې لاسته راوړنه ناشونې وي. نو ښه به وي چې په 2 ځایونو کې کیښودل شي. پام مو وي چې ځینې خوراکي شیان که ډیر سره نږدې یا ګډ کیښودل شي امکان لري زهري شي. ښه به وي یو له بل سره ګډ نه شي او هم یو له بله په یو مناسب واټن کې کیښودل شي. که غواړئ د زیات وخت لپاره غذایي مواد زیرمه کړئ نو لاندې لارښوونو ته پاملرنه وکړئ. د امکان په صورت کې ښه به وي د کنسرو په بڼه خوراکي مواد زیرمه کړئ. خو له بده مرغه زموږ په هیواد کې دا امکانات کم دي. که وچ حبوبات لکه لوبیا، دال، نخود زیرمه کوئ ښه به وي هغه لومړی ښه پاک ومینځئ او د وچېدو وروسته یې په داسې پلاستیکي کڅوړې کې ځای پر ځای کړئ چې څیرې او سوري نه وي. خوله یې کلکه وتړئ چې د هوا د رطوبت د ورننوتو مخه یې ونیول شي. بیا همدا کڅوړې د 1 اونۍ لپاره په یخچال یا فریزر کې د سانتیګراډ د -18 درجو لاندې کیږدئ. د 1 اونۍ وروسته یې راوباسئ او په هغو ځایونو کې زیرمه کړئ چې تاسو ته مناسب ښکاري. که کڅوړې سوری نه وي کولی شئ هغه تر ډیره وخته پورې وساتئ. معده وړه هم د حبوباتو په څیر که مخکې له مخکې په یخچال یا فریزر کې ایښودل شوي وي ساتلی شئ. زموږ په هیواد کې زیات خلک یخچال او فریزر نه لري. هڅه وکړئ له خپلو کلیوالي تجربو څخه ګټه واخلئ. د اوبو زیرمه کول. که په ښارونو کې اوسیږئ کیدای شي د زلزلې په وخت کې ستاسو د کور د اوبو نلونه او بمبې ماتې شي او یا هم په کوم ځای کې اوبه داسې ککړې شي چې بیا د څښلو نه وي. له دې امله ښه به وي چې تل په خپل کور کې د اوبو زیرمه ولرئ او دا کار په سختو شیبو کې ستاسو د ژوندي پاتې کېدو سره پوره مرسته کولی شي. د کورنۍ د یو تن لپاره په ورځ کې حد اقل 2 لیتره او حد اکثره 4 لیتره اوبه ضروري دي. البته دا اندازه ثابته نه ده. د هوا په اقلیم، انساني جسامت او فزیکي فعالیت پورې هم اړه لري. یوه 4 کسیزه کورنۍ پلار، مور او 2 واړه ماشومان د 2 اونیو لپاره 100 لیتره اوبو ته اړتیا لري چې باید زیرمه شي. د اوبو د زیرمه کولو لپاره له داسې لوښو څخه استفاده وکړئ چې زنګ یې نه وهي او خوله یې ښه تړل کیدای شي.
که په وسه مو وي کولی شئ په بازار کې د معدني اوبو بوتلونه واخلئ او زیرمه یې کړئ، ځکه دا ډول اوبه د ډیر وخت لپاره نه خرابیږي. د وخت په تیریدو سره د عادي او معمولی زیرمه شوو اوبو په خوند، رنګ او بوی کې بدلون راځي. لامل یې دا دی چې د اکسیجن غاز یې له لاسه ورکړي. په بیړنیو وختونو کې کولی شئ هغه د یوه لوښي نه بل ته 2-3 ځلې واړوئ، څو له لاسه ورکړی اکسیجن یې بیرته پوره او خپل اصلي خوند او رنګ ترلاسه کړي. د زیات وخت لپاره د اوبو د ساتنې لپاره کولی شئ له تورو پلاستیکي بوشکو څخه ګټه واخلئ، ځکه له یوې خوا یې زنګ نه وهي او خوله یې هم ښه بندېدای شي او له بلې خوا نور او روښنایي هم ورداخلېدای نشي. د اوبو چڼول: که په ښار کې د زلزلې څخه وروسته اوبه ککړې وي او یا هم په نلونو کې هیڅ نه وي، تاسو کولی شئ په خپله شاوخوا کې د طبیعي روانو یا ډنډونو اوبو څخه په بیړنیو وختونو کې استفاده وکړئ، خو شرط یې دا دی چې هغه لومړی ښې پاکې کړئ، ځکه ډېرې خطرناکې ناروغۍ له اوبو نه پیدا کیږي. نو ښه به وي چې په دې اړه له پوره احتیاط نه کار واخلئ. که چیرې اوبه خړې وي، تاسو کولی شئ هغه د یوې پاکې ټوټې نه تیرې کړئ. که چیرې ټوټه نری او نازکه وي، دا کار 2-3 ځلې تکرار کړئ، څو خړې یې د ټوټې پر مخ پاتې او اوبه رڼې شي. بیا همغه اوبه د 10 دقیقو لپاره جوش یا وخوټوئ. که د سون د لرګیو ستونزه نه وي، تاسو کولی شئ اوبه تل د 10 دقیقو لپاره جوش کړئ. خو که دا ستونزه وي او تاسو په داسې ځای کې اوسیږئ چې د سمندر له سطحې څخه یې مطلقه ارتفاع لوړه نه وي، نو بیا کولی شئ اوبه د 15 دقیقو لپاره جوش کړئ. د سمندر له سطحې نه د هرو 300 مترو په جګوالي د اوبو په جوش کې 1 دقیقه زیاتوالی راولئ. د بیلګې په توګه د جلال آباد ښار د سمندر له سطحې څخه 500 نه تر 600 متره پورته موقعیت لري، نو تاسو کولی شئ 5 جمع 2 مساوي 9 دقیقې اوبه جوش کړئ. د دې ډول تیارو شوو اوبو څخه کولی شئ یوازې د 2 شپو ورځو یعنې 48 ساعتونو لپاره ګټه واخلئ. وروسته بیا د اوبو په خوند او رنګ کې بدلون راځي. 3م فصل: عمومي لارښوونې. د زلزلې د خطرونو څخه د ځان ساتنې لپاره لاندې سپارښتنو ته پاملرنه وکړئ. الف: د زلزلې څخه د مخه باید څه وشي؟ هیر نه کړئ، زلزله چاته خبر نه ورکوي چې کله به راځي. ښه به وي له راتګ څخه د مخه ورته هره شیبه تیار او آماده اوسئ. خو دا آمادګي به څنګه نیسو؟ ځواب یې په لاندې سپارښتنو کې موندلی شئ. اول: په کور کې د برق، اوبو او غاز د قطع کولو چال چلن د کورنۍ د ټولو غړو باید زده وي. برېښنا: د کورنۍ هر غړی باید خبر وي چې د کور د برېښنا هغه عمومي فیوز یې چیرته او په کوم ځای کې دی. د هغه په ښکته یا پورته کولو د کور عمومي برېښنا بندیږي. په هغو اپارتمانونو لکه د کابل په مکرویانو، تهیه مسکن، هوایي بلاکونو او نورو کې چې د څو کورونو د برېښنا فیوزونه په یو پوړ کې ځای په ځای وي، ښه به وي د کورنۍ هر غړی د خپل اپارتمان فیوز په نښه کړي چې د اړتیا په وخت کې هغه په اسانۍ پیدا کړی شي. اوبه: د اوبو نل باید هغه پیچ یا لاستې ولري چې په تاوولو یې کور ته د اوبو د ننوتلو عمومي بهیر قطع کیږي. دغه لاستې عموماً په هغه ځای کې وي چیرته چې د اوبو نل کور ته ننوتی وي. د کورنۍ هر غړی باید پوه وي چې د همدې لاستې یا پیچ په تاوولو یې کور ته د اوبو جریان بندیږي. غاز: په هغه کورونو کې چې د غاز پایپونه غځېدلي وي، ښه به وي د کورنۍ هر غړی خبر وي چې کور ته یې د غاز د ننوتلو عمومي کنتور چیرته او د خطر په وخت کې څنګه بندیږي. 2م: په خپله کورنۍ جلسه کې مخکې له مخکې له کوره بهر داسې یو ځای وټاکئ چې د زلزلې څخه وروسته د کورنۍ ټول غړي هلته راټول شي. 3م: په خپل کور کې 1 یا 2 داسې ځایونه هم په نښه کړئ چې هلته خطر یو څه کم وي او د زلزلې په وخت کې تاسو همغه ځای ته ځان ورسوئ. که په ښوونځي کې مو د زلزلې له خطر څخه د خلاصون تمرینونه کړي وي یا مو په کتابونو او اخبارونو کې لوستي وي، ښه به وي په کال کې 1 یا 2 ځلې هغه تکرار کړئ څو عملي مهارت ترلاسه کړئ. 5م: د ژوبلو کسانو، د زړه او شکر د ناروغانو سره
د لومړنیو مرستو او کومکونو په اړه د کورنۍ هر غړی باید پوره معلومات ولري او هم د اړتیا وړ شیان لکه بنداج، ټینچر، همدارنګه د زړه او شکرې د ناروغیو ګولۍ باید تل په کور کې درسره وي. اووم، د زلزلې په وړاندې د خپلو زړو کورونو د مقاومت په اړه ځانونه ډاډه کړئ. د اړتیا په وخت کې د انجینرانو او یا تجربه کارو خټګرانو سره سلا مشوره وکړئ او د هغوی په لارښوونه عمل وکړئ. اتم، د نوو ودانیو د جوړولو په وخت کې هم د زلزلې د خطرونو د کمولو لپاره جدي پاملرنه وکړئ. نهم، د کور ډیکوریشن ته پوره پاملرنه وکړئ. ستاسو د خوب تخت، کټ یا ځای باید د کړکیو د ښیښیو سره نږدې نه وي. همدارنګه په دیوال کې د راځړول شوي آینې، تابلو، دیوالي ساعت، د لباس یا د کتابونو المارۍ او داسې نورو شیانو لاندې نه وي، ځکه د زلزلې په وخت کې د ښیښو د ماتېدو او د راځړول شوو شیانو د رالوېدو امکان زیات وي. لسم، درانه شیان لکه د لوښو، لباس یا د کتابونو المارۍ باید د کوټې په غولي کې ایښي وي او که په دیوال کې راځوړندې وي ښه به وي چې په میخونو باندې کلکې شي څو د زلزلې په وخت کې د رالوېدو خطر کم شي. 11، هغه درانه شیان لکه ایرکنډیشن، کولر، ګلدانونه، د غذایي موادو جالۍ، پنجرې او داسې نور چې ځینې د ودانیو په بهرنیو برخو کې ایښي وي باید په میخونو ښه کلک شي چې د زلزلې په وخت کې د رالوېدو مخه ونیول شي. 12، د خپل کور د دروازو له خواو څخه هغه څه لرې کړئ چې د زلزلې په وخت کې د رالوېدو خطر زیات وي او ستاسو د تیښتې لارې بندولی شي. 14، د اوبو او خوراکي موادو زیرمه حد اقل د 3 ورځو لپاره تل باید په خپل کور کې ولرئ. که خوراکي مواد د کنسرو په څیر او اوبه مو په بوتلونو کې بندې معدني اوبه وي نو ښه به وي، او که دا نه وي کولی شئ په 2 اونیو کې هغه بدل کړئ څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. 14، د امکان په صورت کې هر کور باید د اور وژنې یو بالون ولري او هغه باید په پخلنځي کې ایښی وي. د اور وژنې په وخت کې د بالون نه استفاده د کورنۍ د ټولو غړو باید زده وي ځکه د زلزلې په وخت کې د اور لګېدو امکانات زیات وي. 15، د ګاز ډبې، د تیلو ګیلنونه، د غوړیو ټیمونه او نور ژر اور اخیستونکي شیان باید په خوندي ځای کې کیږدئ. د زلزلې د لومړیو ټکانونو په لومړیو شیبو کې به څه کوو؟ لاندې لارښوونو ته پوره پاملرنه وکړئ. اول، زلزله ویرونکي او ډارونکي ده، خو بیا هم هڅه وکړئ خپل زغم او حوصله وساتئ. سم د لاسه په منډه پیل مه کوئ. یوه شیبه په خپل ځای ودرېږئ او فکر وکړئ چې څه باید وشي. دا منو چې د سختې زلزلې په وخت کې یو ډول ډارونکي غږونه لکه د ځمکې او ودانیو د خوځېدو، د ښیښو د ماتېدو، د تاخچو څخه د لوښو د رالوېدو او داسې نور اوریدل کیږي. خو بیا هم خپله حوصله وساتئ ځکه تر هغه وخته خطر نشته چې په تاسو له پاسه کوم شی رالوېدلی نه وي. ځمکه هیڅ وخت داسې نه کوي چې خوله وازه کړي او تاسو د ځان په لور کش کړي. زیاته ویره او ډار ستاسو د زړه د ودرېدو سبب کیدای شي. که زلزله ډیره سخته او ستاسو سره د تیښتې امکان نه وي او د سخت عصبي تشنج سره مخامخ شوي یاست، هڅه وکړئ په کراره د ځان سره د 1 نه تر 50 پورې حساب وکړئ. دا کار ستاسو عصبي فشار راکموي. خدای ته توبې او استغفار هم له تاسو سره په روحي تسکین کې پوره مرسته کولی شي. د هرې سختې پیښې په وخت کې لومړی فکر او بیا عمل وکړئ. که مخکې له مخکې مو په خپل ذهن کې دا خبره تکرار کړې وي چې د زلزلې په شیبه کې به څنګه له کوره وځئ او یا مو پخوا د خپلې کورنۍ سره په ګډه د کور څخه د چټک وتلو عملی تمرین ترسره کړی وي، نو اوس د زلزلې د لومړي ټکان سره سم په اسانۍ له کوره وتلی شئ. البته دا په هغه حالت کې چې ستاسو کور په لوړ پوړیزه ودانۍ کې نه وي. 3، که ستاسو کور په زلزله کې د نړېدو له خطر سره مخامخ وي، هڅه وکړئ هغه ځای ته ځان ورسوئ چې ستاسو له نظره بې خطره وي او پخوا مو په خپله کورنۍ جلسه کې په نښه کړی وي.
څلورم، له هغو شیانو لرې ودرېږئ چې د زلزلې په وخت کې د رالوېدو او ماتېدو احتمال زیات وي، لکه په غولي کې د کتابونو یا لباس ولاړې المارۍ، د کړکیو ښیښې، آینې، په دیوالونو کې ځوړندې تابلوګانې او نور. پنځم، زلزله سخته ده. تاسو په کور کې دننه یاستئ، بهر ته د تېښتې امکان هم نه لرئ. هڅه وکړئ په کور کې د داسې شیانو لاندې ننوځئ لکه میز یا د خوب تخت چې له یوې خوا هلته د تنفس لپاره پوره هوا موجوده وي، او له بلې خوا په تاسو له پاسه د رالوېدونکو شیانو په مقابل کې یو څه مقاومت لري. که میز حرکت کوي نو تاسو ورسره سم حرکت وکړئ. که بل هیڅ پټنځای نه وي، د دروازې د درشایي لاندې ودرېږئ، ځکه د کوټې دا برخه ټول کور د نړېدو څخه وروسته نړېږي. که دا امکان هم نه وي، د کوټې داخلي دیوال غاړې ته او یا هم د کوټې په کونج کې کښېنئ او په خپل سر مجله، کتاب او یا هم بل څه ونیسئ. او که دا هم نه وي، خپل دواړه لاسونه له سر نه تاو کړئ. شپږم، د کور څخه د تېښتې په وخت کې هر هغه څه چې ستاسو په وس کې شته، لکه د لرګي نرۍ تخته، پټو، بالښت، کتاب او یا نور څه، هغه په خپل سر له پاسه ونیسئ، څو د رالوېدونکو شیانو څخه د امکان تر بریده خوندي پاتې شئ. او که دا یو څه هم نه وي، نو دواړه لاسونه له سره تاو کړئ او بیا ووځئ. اووم، که په تشناب کې د ځان مینځلو په حالت کې یاستئ او یا هم په حمام کې اوسئ، ځای په ځای کښېنئ چې د ښویېدو او لوېدو څخه بچ پاتې شئ. اتم، که په لوړ پوړیزه ودانۍ کې یاستئ، په بیړه د وتلو هڅه مه کوئ، ځکه کیدای شي په پاوړیو کې زیات بیروبار وي. تاسو به د زلزلې له لاسه نه، بلکې د خلکو د ټیل ماټیل له لاسه د پښو لاندې شئ. په لیفټ کې هم د ښکته کېدلو څخه ډډه وکړئ، ځکه د زلزلې په وخت کې کیدای شي برق قطع شي او تاسو په لیفټ کې بند پاتې شئ. نهم، که په موټر کې یاستئ، سم د لاسه خپل موټر د سړک په غاړه ودروئ، خو پام مو وي چې د غره لمنه نه وي، ځکه له پاسه د تیږو د راښویېدو امکانات زیات وي. د پله لاندې او یا د پله له پاسه خپل موټر ته حرکت مه ورکوئ، ځکه د زلزلې په وخت کې د دغسې ځایونو د ړنګېدو امکان زیات وي. د زلزلې په وخت کې موټر ښه مسؤون ځای دی، نو ځکه له موټره مه ښکته کیږئ. خپل موټر چالان پرېږدئ او کیلي ورنه مه وباسئ. ښه به وي د موټر راډیو هم چالانه کړئ او حکومتي خبرونو ته غوږ ونیسئ. لسم، که په لوی پلورنځي، سینما، وزارت او یا نورو داسې ودانیو کې یاستئ چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، نو د دروازې څخه د وتلو ډیره هڅه مه کوئ، ځکه ډیر ځلې لیدلی شوي چې د زلزلې له امله نه بلکې د ټیل ماټیل له لاسه کمزوري خلک د پښو لاندې شوي او مړه شوي دي. په دغسې حالاتو کې هڅه وکړئ چې الماریو، د کړکیو له ښیښو او نورو درنو رالوېدونکو شیانو څخه ځانونه لرې وساتئ. 12، که د کور نه بهر یاستئ، شاوخوا په ځیر وګورئ. د لوړو ودانیو، ونو، د برېښنا له تارونو څخه ځانونه لرې کړئ، ځکه د زلزلې په وخت کې د ودانیو د راغورځېدو، د ونو د ښاخونو د ماتېدو او د برېښنا د مزو د پرې کېدو احتمال ډیر وي. 14، په کوڅو کې د ځغاستې په وخت کې هم خپلې لارې ته پاملرنه وکړئ. کیدای شي د زلزلې له امله د ځمکې پر مخ لوی درزونه او چاودونه رامنځته شي، یا د برېښنا مزي راپرېوتې وي او یا هم په کوم ځای کې اور لګېدلی وي. 15، که په تنګو او نریو کوڅو کې یاستئ، هڅه وکړئ ځانونه هموارو میدانونو ته وباسئ. 16، د تیږو د دیوالونو او بارو څخه ځانونه لرې کړئ. 19، که بې خطر او مناسب ځای کې یاستئ چې زلزله پوره ختمه شوې نه وي، له خپله ځایه حرکت مه کوئ. 18، که د سمندر له غاړې یاستئ، ډیر ژر سیمه پرېږدئ، ځکه د زلزلې نه وروسته په سمندر کې د اوبو توپاني څپې د سمندر غاړو ته رارسیږي. 4م فصل، د زلزلې څخه وروسته لارښوونې. تاسو د زلزلې څخه وروسته د دوو حالتونو سره مخامخ کیږئ. په لومړي حالت کې د کور دننه یاستئ او د زلزلې په وخت کې مو کور ړنګ شوی نه دی.
په دویم حالت کې ستاسو کور ړنګ شوی او خدای مکړه تاسو د ړنګې شوې ودانۍ د خاورو خځلو لاندې ایسار شوي یاستئ. لومړی حالت، کور مو د زلزلې نه وروسته جوړ دی. اول، یوه شیبه د مخه زلزله په خیر سره تیره شوه. اوس تاسو په خپل کور کې دننه یاستئ. ویره او ډار هم در سره شته، خو هڅه وکړئ خپل صبر او زغم بیرته ترلاسه کړئ او د کورنۍ نور غړي هم وهڅوئ چې ځانونه ډاډه کړي. دویم، اوس یو څه ډاډه شوي یاستئ. غواړئ خپل کور وګورئ چې په زلزله کې څه ورپېښ شوي. هڅه وکړئ په لوڅو پښو ونه ګرځئ، ځکه کیدای شي د زلزلې په وخت کې ستاسو د کور د کړکیو ښیښې ماتې شوي وي. په دیوال کې راځوړنده آینه او یا هم تابلوګانې یا دیوالي ساعتونه رالوېدلي وي او هرې خوا ته ښیښې خورې ورې پرتې وي. که بوټان یا څپلۍ نه وي، کولی شئ د مجلې، کتاب او یا هم ډبل کاغذ څخه د یوې ټوټې په مرسته لومړی خپلو پښو ته پیزار جوړ کړئ او په کور کې وګرځئ څو ښیښې مو په پښو کې لاړې نه شي. دریم، شاوخوا ښه په ځیر وګورئ. که په کوم ځای کې مو د برېښنا مزی پرې شوی وي، ډېر ژر د برېښنا عمومي جریان قطع کړئ. که د ګاز پایپونه مو په کور کې غځېدلې وي او بوی مو احساس کړ، ډېر ژر د کور کړکۍ خلاصې کړئ او هم ګاز له عمومي کانتور څخه بند کړئ. که د ګاز نل پرې شوی وي او بندېدل یې ناشوني وي، ډېر ژر له کور څخه ووځئ. پام مو وي چې په دې حالت کې د لاټین، د برېښنا ګروپ، سیګرټ او حتی د تیلي د لګولو څخه هم په کلکه ډډه وکړئ. په دې برخه کې لږه بې پروایي د ټول کور د سوځېدو سبب کیدای شي. که تیاره ډیره وي، د لاسي څراغ څخه ګټه واخلئ. څلورم، که په کور کې مو اور لګېدلی وي او مخه یې نیولی شئ، سم د لاسه هغه مړ کړئ. که زیات وي او د کنټرول څخه بهر وي، فورا له کوره ووځئ. پنځم، د اوبو د بمبې خواته هم ورشئ. که تر اوسه په نلونو کې اوبه وي، نو ډېر ژر د راتلونکي زیرمې لپاره یو څو لوښي ورنه ډک کړئ. او که د اوبو جریان قطع شوی وي، په یخچال کې د شته یخ ټوټې په لوښو کې واچوئ څو په آینده کې د اوبو لپاره حد اقل ورنه ګټه واخلئ. که په نلونو کې اوبه راځي او ستاسو په کور کې نل پرې شوی وي، ډېر ژره کور ته د اوبو د راتلو بهیر له بهر نه قطع کړئ. شپږم، وروستیو ټکانونو ته هم ځانونه تیار کړئ، ځکه د لویې زلزلې څخه وروسته کوچنۍ او سپکې زلزلې هم راتلونکي وي. نو ځکه مو یو ځل له کوره وتل ضرور دي. خو کله چې له کوره وځئ، د کور دروازې او کړکۍ په احتیاط خلاصې کړئ. پام مو وي چې له پاسه څه شی در باندې راونه لویږي. د وتلو په وخت کې به ښه وي چې یو کس د مخه شي او د کورنۍ نور غړي د هغه پسې قطار شي. لومړی کس باید په ډیر احتیاط لاره وڅاري چې تر مخ یې د زلزلې په وخت کې کومه کنده نه وي او یا هم په ځمکه د برېښنا تارونه یا لوڅ شوي کیبلونه پراته نه وي. اووم، له کوره بهر په ګاونډ کې د ژوبلو کسانو، ماشومانو، زړو او معیوبینو سره د مرستې لپاره ځنډ مه کوئ. په دغسې شیبو کې لږه بې پروایي انساني عمل نه دی. اتم، خپله لاسي راډیو چالانه پرېږدئ چې د زلزلې په اړه د حکومتي وروستیو خبرتیاو او لارښوونو څخه خبر شئ. نهم، خپل د کور موبایل یا ټلیفون مصروف مه ساتئ. پرېږدئ چې نور خپل خپلوان او دوستان تاسو ته ټلیفون وکړي. لسم، د زلزلې نه وروسته خپلو خوړو ته هم پاملرنه وکړئ چې د کور د ماتو شوو ښیښو وړې وړې ذرې پکې ګډې شوي نه وي. یولسم، خپل کور ښکته پورته ښه په ځیر وګورئ او ځان ډاډمن کړئ چې د زلزلې په وخت کې کوم درز یا چاود کړی که نه. د زیانمن شوو ودانیو څخه ژر ووځئ. کیدای شي چې د زلزلې وروستي ټکانونه هغه ونړوي. 12، که ستاسو کور بیمه وي او د زلزلې له امله یې کومه برخه نړېدلې وي، مخکې له دې نه چې د هغې برخې په جوړولو او پاکولو پیل وکړئ، ښه به وي لومړی عکسونه وباسئ چې وروسته یې بیمې ته د سند په توګه وړاندې کړئ. 14، د زلزلې څخه وروسته په لومړیو شیبو کې هڅه وکړئ چې د سړو خوراکونو لکه کنسرو څخه ګټه واخلئ او که دا نه وي نو د خوراکي موادو پخولو لپاره د کور دننه په نغري، بخارۍ او یا هم د ګازي ډبې د لګولو څخه ډډه وکړئ. او که اړتیا وي نو دا کار بیا له کوره بهر په آزاده فضا کې وکړئ. 14، د اوازو او افواګانو د اچولو څخه ډډه وکړئ. 15، په کوڅو او سړکونو کې ګڼه ګوڼه مه جوړوئ.
پرېږدئ چې د مرسته کوونکو ډلو امبولانسونه او موټرې بې له ځنډه تګ راتګ وکړي. 14 د ړنګو شوو ودانیو لیدو او سیل ته مه ورځئ او مه په هغو کې بې ضرورته تګ راتګ کوئ. 15 په ځمکه د برېښنا پرتو تارونو او کیبلونو ته لاس مه وروړئ. د تګ راتګ په وخت کې مو هم پام وي چې لاس یا پښه مو ورسره تماس ونه کړي. 18 که چیرې د خاورو ګټو لاندې د کوم ایثار شوي کس غږ اورئ ځنډ مه کوئ. سم د لاسه یې د پیدا کولو په لټه کې شئ، ځکه کیدای شي نوموړی شخص ټپي وي، وروسته بېهوشه شي او د بیا غږ کولو توان ونه لري. د خاورو خځلو څخه د ټپي د رایستلو په وخت کې له ډیر احتیاط څخه کار واخلئ چې خدای مکړه د ملا تیر ته یې زیان ونه رسیږي. 19 د سختې زلزلې څخه وروسته ډیر کسان کولی شي چې تاسو سره مرسته وکړي. خپلې اندېښنې او هغه څه چې تاسو ځوروي د نورو سره شریکې کړئ. د هغو کسانو سره له مهربانۍ او محبت نه کار واخلئ چې تاسو په هغو کې ویره، چټک تنفس یا سایستنه، په خوب کې ګډوډي او نور وګورئ. 20 د اصلي زلزلې څخه وروسته د سپکو ټکانونو لپاره هم د لومړنیو اړتیاوو ضروري توکي زیرمه کړئ. 21 له هغو زلزلو وروسته چې په سیمه کې زیات کورونه نړیږي تر 3 ورځو پورې هڅه مه کوئ خپلو شخصي مصروفیتونو ته لاړ شئ. په خپل کور کې مشتون ضرور دی، ځکه په دغسې وختونو کې د ځینو حاشیوي غلو او داړمارانو لخوا د کورونو د شتو مالونو د غلاو ترڅنګ په ناموس تیری او د ماشومانو د غلا کولو هڅې هم ملګري وي. څو په سیمه کې امنیت راځي، ښه به وي چې څو ګاونډي کورنۍ یوه هسته جوړه کړئ او خوا په خوا واوسیږئ. 22 د ویجاړونکي زلزلې څخه وروسته په سیمه کې بې امنیتي زیاته وي. که موټر لرئ هغه ژر تر ژره پنچر کړئ او بیټرۍ ورنه وباسئ. 23 هیر نه کړئ چې تاسو سره د زلزلې څخه وروسته یوازې نغدې پیسې مرسته نشي کولی. هغه څه چې تاسو سره په هر وخت کې مرسته کولی شي په کور، کلي او کوڅه کې د ګاونډیانو او دوستانو سره ستاسو نیکي او ښې اړیکې دي. هیله ده چې دا پانګه د یوې ورځې نه بلې ته زیاته کړئ. 24 که په زلزله کې مو کور څه ناڅه وران شوی وي، په اوس وخت کې د اوسېدو وړ نه وي، تاسو غواړئ بل ځای ته لاړ شئ او یا هم د کور سره نږدې په خپله باغچه یا د کلي په میداني کې واوسئ. ښه به وي چې د 3 ورځو لپاره خوراکي مواد او اوبه د ځان سره یوسئ. د خوړو او اوبو زیرمه ستاسو د روحي تقویې سره مرسته کوي. 25 که غواړئ کومې لرې سیمې ته کډه وکړئ، خپلو خپلوانو او دوستانو ته په ټلیفون خبر ورکړئ. که دا امکانات نه لرئ، د خپل کور په دروازه یا کومه بله جوړه برخه لیکلی یاداښت پرېږدئ. په یاداښت کې باید خپل تګلوری په روښانه توګه ولیکئ. 2 حالت ستاسو کور ړنګ شوی او تاسو د خاورو خځلو لاندې ایثار شوي یاستئ. په لومړیو شیبو کې مخکې له دې نه چې په چیغو او نارو پیل وکړئ، خپله شاوخوا یو ځل ښه په ځیر وګورئ چې په کوم حالت کې یاستئ. آیا د سایستلو او تنفس لپاره پوره هوا شته که نه؟ که ځای وړوکی او د هوا حجم کم وي نو په زوره چغې مه وهئ، ځکه ستاسو د لوړ غږ له انګیو او انعکاساتو سره سم په چټکۍ د اکسیجن اندازه کمیږي. په دغسې شرایطو کې کولی شئ ورو ورو غږونه وکړئ. که امکان لري د تیږو د ټکولو څخه هم استفاده وکړئ، او که ځای مو پراخه وي او د هوا حجم هم زیات وي، بیا نو په لوړ غږ هم چغې او نارې وهلی شئ څو ستاسو غږ ژر مرسته کوونکو ډلو ته ورسیږي. ځینې وخت اړتیا وي چې د چیغو او نارو په ځای غوږ ونیسئ څو له بهر حالت نه خبر شئ. په دغسې حالتونو کې که تاسو په ځمکه خپل یو غوږ کیږدئ نو بهرني غږونه به په ښه توګه واورئ. که د غږ کولو او د تیږو د ټکولو توان نه لرئ نو بیا هڅه وکړئ په خپلو پښو او لاسونو څه ناڅه ځمکه وډبوئ، په ځانګړې توګه د شپې لخوا، ځکه دا وخت یو څه کراري وي او ستاسو غږونه مرسته کوونکو ډلو ته په ښه توګه رسیدای شي. بل مهم ټکی چې باید تل مو په یاد وي هغه د سختیو په وړاندې صبر او زغم دی. لکه شاعر چې وایي، که پلک دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د خاورو خځلو لاندې سارتیا په رښتینې توګه سخته شیبه وي، خو هیڅ وخت مه ناامیده کیږئ او تل په دې تمه اوسئ چې
خامخا به له خاورو خځلو څخه ژوندي وځئ. ډیره وارخطایي او زیاتې اندېښنې کیدای شي تاسو تر هغه وخته پورې له ژونده بې برخې کړي چې مرسته کوونکې ډلې در رسیږي او تاسو له هغه ځایه راوباسي. په خدای ایمان ولرئ. دعاګانې وکړئ. د الله پاک نومونه یا رحمان یا رحیم په کراتو کراتو ذکر کړئ. خپل فکري تمرکز د الهي مرستې ته وګرځوئ. کله ناکله د خپل فکر د بدلون او ځان مصروف ساتلو لپاره د وړکتوب نه تر همدې شیبې پورې خپلې خاطرې را په زړه کړئ. دا کار ستاسو ذهني تشنج کموي او د راتلونکو ستونزو لپاره مو د مقاومت روحیه پورته بیایي. په زړه پورې یوه رښتینې کیسه ولولئ. د پخواني شوروي اتحاد د ارمنستان په جمهوریت کې یو پلار د خپل ماشوم زوی سره واده کړې وه. که زوی د هر څومره سختې پیښې سره مخامخ شي، پلار به یې مرستې ته ځان وررسوي او هغه به خامخا له مصیبته خلاصوي. یوه ورځ د سختې زلزلې له امله د ښوونځي چت راولوید. نوموړی ماشوم د نورو همصنفیانو سره د خاورو خځلو لاندې ایسار شو. نور ماشومان سخت وارخطا وو او په چیغو چیغو یې ژړل، خو دا ماشوم په خپله ډیر ډاډمن معلومېده. نورو ته یې هم ډاډ ورکوه چې مه وارخطا کیږئ، زما پلار له ما سره واده کړي، هغه به خامخا راځي او تاسې ټول به د خاورو خځلو له ډیري څخه له ما سره یو ځای ژوندي وباسي. هماغسې وشول. یوه ورځ وروسته د نوموړي ماشوم پلار وتوانید خپل 10 کلن زوی پرله پسې د 6 ساعتونو خاورو خځلو په لرې کولو سره ژوندی راوباسي. په عمومي توګه په دې اړه لاندې لارښوونو ته پاملرنه وکړئ. اول، که تاسو د ودانۍ د خاورو خځلو لاندې ایسار شوي یاستئ، بې ځایه ځان مه ښوروئ څو له پاسه در باندې نور درانه شیان راونه لویږي. او که د غولي په مخ یاستئ، نو د 2 ورځو وروسته چې نور مو له بهر څخه د مرستې امید قطع شوی وي، بیا کولی شئ رزق قبول کړئ او د خپل خلاصون لپاره حرکت وکړئ. دویم، زیات غوږ ونیسئ او لږې چغې وکړئ. څو مو چې له بهره مثبت غبرګون نه وي ترلاسه کړی، له بې ځایه چغو او نارو ډډه وکړئ. ډاډه اوسئ. تاسو حد اقل د 3 ورځو لپاره له تندې او حد اقل د 7 ورځو لپاره له لوږې نه مړه کیږئ. دریم، د خاورو خځلو لاندې د شته اکسیجن څخه هغه وخت زیاته استفاده کولی شئ چې خپل حرکتونه کم کړئ او آرامه اوسئ. څلورم، بې ځایه هلې ځلې او حرکت ستاسو د بدن د خولې کېدو سبب کیږي او د خولې له امله د بدن اوبه کمیږي. ښه به وي بې ګټې عمل ونه کړئ. پنځم، که په خپل شاوخوا کې کومه نقطه یو څه خوندي بولئ، د ملاستې په وخت کې خپل سر په همغه ځای کې کیږدئ او یا هم خپل سر د خپلې ګېډې په لور وغځوئ څو حد اقل له پاسه د رالویدونکو شیانو څخه مو سر خوندي وي. په دغسې وختونو کې د خاورو خځلو له پاسه زیاتره د لټون مرسته کوونکې ډلې او هم د کور کلي ننداره کوونکي ښکته پورته ګرځي چې له بده مرغه د خاورو او تیږو د رالویدو احتمال زیات وي. شپږم، که غواړئ په ډیرو سختو او بدو شرایطو کې ژوندي پاتې شئ، نو هڅه وکړئ چې ناامیده نه شئ، ځکه ناامیدي د مرګ دوهم نوم دی. زیاته اندېښنه او خفګان ورو ورو ستا د وجود مقاومت کموي. اووم، په لومړیو شیبو کې خپل شاوخوا ته لمدبل وګورئ. که په کوم ځای کې مو د کور نل پرې شوی وي، نو تر هر څه د مخه ښې ډېرې اوبه وڅښئ، ځکه کیدای شي لږ څه وروسته دا اوبه قطع شي.